قدرمنو لیدونکو ښه راغلی زموږ نننۍ برنامې ته. نن موږ په شولګرې کې یو. شولګره څرنګه چې تاسو زموږ پخواني ویډیوګانې لیدلې وي، موږ شولګره تاسو ته کلي په کلي در پېژندلې ده، خو نن غواړو تاسو ته یو نومیالې چینه در وپېژنو چې د بابا ایواز چینې په نامه مشهوره ده او ټول شولګرې خلک یې پېژني. نو تر پایله موږ سره مل پاتې شئ تر څو د هغې په هکله هم د لارې په هکله او هم د چینې په هکله غوره معلومات ستاسو په چوپړ کې وړاندې کړو. برادرای محترم، امیال ما در ولسوالی سوخته هستیم و به طرف چینه بابا ایواز موتر ما دور کرد. عزیزانو موږ هم آهسته آهسته نږدې کېږو د چینې ته. نو د دې چینې لاره لږ ذره اوږده ده او دا سړکونه هم لږ ذره قید دي، نو موټر هم ډېر آهسته آهسته روان ده. په دې حصه کې تاسو وینئ عزیزانو چې د سفیدالو ونې دي، نو سفیدال باغ ده. په دې حصه کې سایبین یې کرل دي عزیزانو، دا سایبین دي، سیلبال دی چې مې بالکل بالکل. نو تاک صاحب هم را سره ده او سمیع جان هم را سره ده. زموږ د شوټ ټول مسلې د دې په لاس دي. نو له موږ سره تر پایه به پاتې شئ او له دې خوندورو صحنو څخه خوند واخلئ. نو دا جواري مو ګورئ عزیزانو څنګه ښکلي ښکلي جواري دي او لږ څه پاخه شوي هم دي. نو دا هم سویابین دي. خیر دی چې مننه. ای دغه صاحبین دي. صاحبین دي خو سل کړه. عزیزانو دا ښکلی خر هم وینئ. نو داسې سپین فولډر د چکري صاحب خبره سپین فولډره او سپین فولډره ده. دا هم چې ګورئ کاو دی عزیزانو. او دا به خاکستري فولډره یا او دا خاکستري فولډره ده. داسې ښکلې ویاله ده عزیزانو. دا ویاله تاسو ګورئ داسې له اوبو ډکه او په دې حصه کې هم داسې سفیدال باغونه دي، خلک ډېر کري. نو د دې ونې چې ورسېږي بیا یې خرڅوي بېرته. د افغانستان ښایسته ځایونه دي، نو شولګره به هېڅوک هېروی ونه شي. داسې
تاسو کنه په خدای کمپیوټرونه بغل لاندې دي خدای لپاره فکر ما ته ګور ته دا کور وګوره دا څنګه وګوره دا جالو وګوره پښتنو کې دا ستا هغه قلا وګوره هغه جنجال نشته دغه کمپیوټر څرګندې ته ولیده دوسي وګوره که دې مونږ دلته یې نور سره د مثال روپۍ کرا ده 280 Angguman nggak mas? Abdul چی گفت؟ تاثیر تاسف اینجا بچه جان برو کنار عزیزم برو کنار دارم موتور ایزانو څه ښکلې کوڅې دي دا دیوالونه به تاسو پخواني یادونه در یادوي نو قلاوې ډېرې غټې غټې قلاوې په دې منطقه کې شته دا دروازې چې تاسو ګورئ دا پخڅې چې تاسو ګورئ نو تاسو چې بهر کې د زړه نه اوبه کېږي زه ښه پې خبر یم دا ځوان چې تاسو ګورئ په غلطه کې ځینې شیان بار کړی و دغه ځوان اوړه بار کړي دي مخامخ سړک ته ولاړ د کرایه مکمل بعضې ډریوران څه وایي موټر یې مینه سینې شو اینجا شو اینجا دا له موږ نه که ده بهتره ده موږ چکچک نه کړو لږ ګرم سیدنه کړه هغه نه هلکان هم ناکه پوښتنه نه دغه لاره ده زه غیرنګ ته کته شوه همدا لاره اوس وي احتیاط کوه چې بیخي صحیح ده ما ته د خیبر لاره معلومه دغه لاره خیر تو خیر خیلی ایزانو دا لاره هم ډېره وړه لاره ده نو موټر هم د موږ راغلی ده چې دلته بند نه شي نو بند نه شي دا رم نه تېر شو احتیاط کنه اگه خدا نکرده بندم شوم دکتر عبدالله زنگ دی خط بسیم خو اسکندر هلته ده ښه تاسې اوس چشمې ته ورسېدو که نه بلکل چشمې ته ورسېدلو ډېر ښه عزیزانو موږ هم چشمې ته ورسېدلو نو راځئ ښکته سو دا چشمه مو ګورئ دا ښایسته ځای وګورئ دا چشمه دی یا دا د سن هغه ده آخوندزاده صاحب جان څنګه ځای ده عالی عالی یکی از منطقه میشه به عنوان بومگردی منطقه رو آماده کرد برای توریستا برای جانگردا برای مثلا مردمانی که میان برای سیاحت ډېرې صافې اوبه نه لري دی دا زلاله ده واقعا هم معدنی ده و هم طبیعی ده و هم اصلا ده چې ندیره باید خلق لذت بویسی دا اوبه د خوج اسکندر له چینې نه البته راځي و کنه ګوره اخوال سین خو راځي ښه ګوره دا سمسې صاف ده د چشمه اوبه ګانې دي یو دانه چشمه نه دي دوه دانه دي پنځه دانه دا ډېر دي ګوره اخوا لږ خیل ده ول دې خوا زلاله ده کنه دا د بالکل بالکل نو انډیوالانو اوس به موږ یوه بازي وکړو ستاسو په اجازه ډېره ښایسته فضا ده او ډېر ښکلي
ځوانان هم موږ سره دي نو اوبه هم ډېرې یخې دي وایي راځئ زه هم کته سمه نو یوه بازي به وکړو عزیزانو داسې خوندورې اوبه یخې اوبه دي راځئ لاړ شو یو لږ ذره دننه لاړ شو د موږ دغه انډیوال هم ځان واچولو دا تاسو چې ګورئ او دلته هوتک صاحب ده اخندزاده صاحب راځه ځان اوبو کې واچونه چې خلک دې وګوري راځئ چې یو ساحه یو ځان غوټک داسې صافې اوبه دي انډیزانو یو کله غوټی لاړ شو ډېرې ښه اوبه دي نو دغه هلکان هم غواړي چې اوبازي وکړي نو ډېرې خوندورې اوبه دي دا وګورئ څومره شفافې دي دا لاس مابند کې ښکاري ده د افغانستان اوبه دي راځئ چې داسې یو ځان واچو انډیوالانو تاسو اوبازي کوئ څه رقم اوبازي کوئ څو دقیقې موږ به اوبازي وکړو دا اوبه خړې نه کوي ښه کومه ده استاده خړې دې کړې اوبه کیف کوي سمیع جانه راځه چې کامره دې په خدمت کې ده راځئ لږ ذره مخکې لاړ شو نه واټر پروف نه ده نه هغې منطقې ته د اوبو مابند کې ونه غورځي ځان دا چې ګورې دا هغسې شنه شنه ځایونه دي داسې خوندور ځایونه دي مارپار نه یي استاده مار چا ده ښه استاد جانه لیدونکو ته څه پیام لري زه ډېره ښایسته فضانه ده استاده اخندزاده صاحب څه خبرې دي ډېره بده ورځ ده ډېر یخې دي والا یا بابی ماهی است بابی ماهی آب باب ماهی بالکل دغه به څو درجې به یو شل درجې به شل خو بندي او شل به یي ده شل درجې فکس دي یو غوټه وخوره استاده سلام علیکم لاړ استاد لاړ اخندزاده صاحب آقا بسم الله الرحمن الرحیم هستم از خارج آمدم بسم الله الرحمن همگیتان دوست دارم عاشقانم دوست دارم چه خبر ښه سمیع جانه واخله دا کامره دی او 2 دقیقې زه خپل ځان سره ونیسه چې دیگه منطقه‌ای دست نزن دیگه ښه سمیع جانه کاش نکن دا چینه چې تاسو ګورئ دا د چا چینه ده هوتک صاحب بابا ایواز د بابا ایواز صاحب چینه ده نو ډېرې ښایسته خوږې او داسې یخې اوبه لري چې
چې ته باب دی تاسو هم راسئ شولګرې ته او د دې ځای نه خوند واخلئ مقابل امی چی است؟ خوج اسکندر چی است خوج اسکندر او طرف؟ او دا عزیزانو دغه د موږ پخوانی ویډیو شاید تاسو لیدلی د خوج اسکندر په هکله نو هغه ویډیو هم تاسو ته په دې ویډیو کې منشن کړه 1 کیلومتر نه راځي او 1 کیلومتر فاصله نه لري په هغه یو سیند هم وایي نو هغه سر چې تاسو وینئ راځئ اوس هم خټه کړه یس اوکې عزیزانو موږ هم خپله اوبازي خلاصه کړله نو تر پایله موږ سره پاسې او نور شیان چې تاسو درښیو له موږ سره یې وګورئ مذاق میکنه باید تحقیق اینی اجتماع است چی بود دیگر از این چیز با شما از این پیش رفتن نمیکنه از این پیش با خود ما رفتن نمیکنه یعنی هر آن کس که با خود در جنگ است با دیگران نمیکنه در فضای سوزی ولی خب خود از ما کده عزیزانو تاسو هم په کومنټونو کې ولیکئ هغه ځای مو چې د نوی ویډیو مو په یاد راغلی او دې جان تېر سوي او یا هم د دې منطقې یئ نو لاندې کومنټونه ولیکئ او یا هم که نوې غوښتنه لرئ موږ یې تاسو ته عملي کوو دا ویډیو زموږ د یو ورور لپاره چې په کاناډا کې د جوړه سوې ده نو دې غوښتل چې یادونه یې بیا هم را په یاد سي ورته نو موږ هم روان یو
د شولګرې بلې منطقې ته نو هر کله نږدې دې منطقې ورسېدم نو تاسو ته وایم چې دا منطقه څه نومېږي او په کوم ځای کې اوسېږي. دا قوربغه خانه ده عزیزانو، په دا منطقه کې دا قوربغه خانه ده او داسې د ادرمزیو کلي ته چې پخوا هم عبدالرحیم ځای په نامه یو ویډیو موږ خپره کړې ده نو هلته ځو. دا کوڅه عزیزان چې تاسو وینئ د عبدالرحیم ځای د کلي کوڅه ده، نو د بوراګي مکتوبي چې بوراګي په نامه یادېږي نو دغه کوڅه ده. راځئ لاړ شو د کوڅې په یوې لیدنه وکړئ چې نږدې لاړلو بیا به خبرې کوو. تصادفاً میری سر ببین پالوی یک موتر تیر میشه صندلی کارم میرسه یک درخت جدید داخلش خالی میشه برای حمل و نقل خیلی سبکه، اما از استعداد هم میگم مثلا بیلونی سپیدار این آره باید میره بالا بره چوب میده یه حاصل داره حالا راست بره پایین حاصل چوب میده یا اون محصولاتش چوب çok
عزیزانو دا ځای مو په یاد ده دا چې دا د اترمځیو د والیبالو ځای و چې د عبدالرحیم ځای برنامه موږ دا ځای شروع کړله نو ډېر ښایسته تفریحي ځای لري ډېر خلک دلته راځي او له دې ځایه خوند اخلي دیګ کوي کاسه کوي او داسې فرشونه دي دلته راځي کیني دا ځای چې تاسو وینئ دلته زموږ انډیوالان هم په والیبال باندې مصروفه دي راځئ لاړ شئ او د دې د والیبال شاټونه مو ونیسو وګورو بیا کشش کن کش کن دیست شب کش کن بگی استا که دور میره آخوندزاده صاحب چطور بودیم چکر؟ عالی بود خوب بود همه بچه ها خوبن با روحیه و سر حال و قبراق و مرتب داریم میاییم آره قلفش کنم آره بعدم حالا داریم یه تمرین والیبال میکنیم برای سیستم بدن و اینا با قولا انعطاف بدن درست جور بیه و ببخشید بعد تا بچه ها لذت ببرن دکتر که خرابکاری میکنه ولی خوب اشکال نداره باز هم تا ببینیم خدا چی میکنه او بازی چطور بود؟ او بازی خب حرف نداشت خیلی عالی بود بگه اونتا فقط تنها چیزی که مشکل داشت راه برو برگشتش و منطقه به عنوان یک خارایی بود اونجا اگر کسی میخواد درآمدزایی بکنه شما نگاه کنید 10 تا سوپرمارکت اینجا میتونه حرکت بکنه مثل یک موتور متحرک ولی خب براش زیرساخت باید آماده بکنیم زیرساخت یعنی این که راه و چاه و کنار چند تا پارککای ساحلی به عنوان یک جانشین یک خانواده 4 تا رفیق دوری هم یه سایگی به قولن سایبانی مثل دریای کنار ساحل مدیترانه کلا برای شلگره خدمت واقعی نشد چون راه ها باید جور میشد و برای مردم باید جای سیاحت جور میشد ولی ما میخوایم شلگره نامش زنده بکنیم انشاءالله. خب مسئله اینجاست هر کاری بر زیرساخت هر جا متعلقه چرا اگه زیرساخت نباشه قابل پیشرفت نیست کسی نمیایه من اگه بیام 2 ساعت یک موتورم اینجا گیر بکنه 10,000 موتور خریدم $10,000 بیام اونجا بزنم کنار دیوار برای من هم دیگه هیچ زمانی بر نمیایم عزیزانو نو د دې والیبال یې څه وګورئ څنګه والیبال کوي دی دوی نمیشه روی یوتیوب بگذاریم نمیشه اینا رو یک کارایی انجام بدیم ما حالتون هست حالتون خوبه ما دنیا خود نمیتونیم مزخرف Pagam de bic cu bună sigur, iau garaja de mine pe سلام علیکم جوړې په خیر تکړه کنده اوس پان آدم ببینه و طفل گفتن مهم نیست قدر طفل زندگی کردن خیلی هی برو بخیر عزیزانو موږ یو ډېر ښکلی والیبال درلوده 3 نفره یو خوا ته و 2 نفره بل خوا نو تاک صاحب موږ وګټلو اوس هم روان یو د ادرمځی کلي څخه وځو اوس که زه درته جنګ غواړم ګورم ورځ سام سړي جنګ داسې نه راځي
ځان موږ ته دا وروره پردېس ته زه وایم ګیله کړو ځان ښه ټینګوه مړ مړ توپونه وه در باندې ونه لګېږي چې زیاتان پوه شي چې یو ټولۍ څوک ته د شپیان کور ته سوخته دي ملا واورونه زلزله‌ای بسوي داسې توپونه بیخي اودلې ده صحیح مامان نام شته دا چکري هم هغه سره د ډاکټر جاسوس سره خیلی اهمیت مانع داشته ښه عزیزانو موږ ادرمزۍ نه ووتلو نو د سړک په سر یو څرنګه چې تاسو ګورئ نو دا خوا بازار خواته ځي دا د ما شا او دې خواته چې ځي دا سریمان خواته ځي